د بلخ ولایت د عامې روغتیا او د کوټي برق فابریکې تصدۍ ریاست یو شمېر لوبغاړو په ګډه یا د فابریکې په رهایشي ساحې لوبغالي کې سپورتي نمایشات ترسره کړل. د بدني روزنې ریاست مرستیال حمدالله حماد په وینا دوی د ورزشکارانو د فعالیتونو په اساس په کوټي برق کې ځانګړې سیالۍ په لار اچولي ترڅو له ځوانانو یو لوی حمایت منځته راشي. یا تقریبا 24 رشتې د مختلفو باشګاهو ترمنځ وي. موږ د دا رقم مسابقاتو او نمایشاتو ملاتړ کوو او هرکلی ورته وایو او زه په نمایندګۍ د ریاست محترم تربیت بدني د دوی سره پوره همکار یو. په همدې حال کې د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس نجیب الله توانا د یادو سیالیو په لار اچول ډیر اغیزمن وبلل او د دې سیالیو هدف یې د ځوانانو تقویت او تشویق یاد کړ. هدف از برگزاری این چنین مراسم و جشنواره ها است که تا ما توانسته باشیم که فرهنگ ورزش را تقویت کنیم تا که مردم ورزش کنه و به خاطر که ورزش به خاطر صحت و سلامتی یعنی ورزش ضامن صحت و سلامتی است. مسابقات ورزشی تقویه جوانان و رشد جوانان هستند به خاطر که تقویه شوه به خاطر که اینا حمایت شوه. له بلې خوا یو شمېر ورزشکارانو د خپلې علاقې مطابق په مختلفو برخو کې خپل فعالیتونه نندارې ته وړاندې کړل چې د حاضرینو د تشویق سبب شول. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل ده چې د عامې روغتیا ریاست او د کوټي برق د تصدۍ ریاست ترمنځ ګډ د ورزش ننداره په لاره اچول کیږي.